السلام علیکم. دا ویډیو خاص طور د هغه نارینو لپاره چې هغې مردانه کمزوري ده یا لو سپرم کاونټ دی مني کمزوري ده یا هغه خلکو لپاره چې ګرده کې کاڼي دي هغې لپاره سپیشل ده. دا یو بوټی زه تاسو ته ښیم، ډېر بهترین بوټی دی. دې ته وایي ټریبیولس ټریسټس. ډېر ګران شان نوم یې دی خو ډېرې زیاتې فایدې دي. دې ته اردو کې ګوکرو وایي او موږ خلک ورته مرکونډی وایو. ستاسو په سیمه کې دې ته څه نوم اخلي ماته په کمنټس کې داسې ووایئ. د مرکونډو ټریبیولس ټریسټس یا د ګوکرو ډېر زیاتې فایدې دي. د دې جرړه، د دې تنه، پاڼې، ګل او اغزغې دا ټول چې د میډیسن د استعمال لپاره استعمالیږي او د دې ټولو فایدې دي. دغه الله پاک دومره بهترین اثرات اچولي دي چې ګورئ که یو بوټي زه تاسو ته فایده بیان کړم نو تاسو به ذهن دومره نه اخلي. تاسو به وایئ چې یو بوټي به څه فایده وي ما لپاره. هلکه ښکاري، سپکه ښکاري دا خبرې زموږ خلکو ته، خو یقین وکړئ چې د دې نه انګریزي دوایي جوړېږي. تاسو چې د ښه نه ښه ډاکټر ته لاړ شئ، ایم بي بي ایس ډاکټر ته، سیکسالوجست ته لاړ شئ، جنسیاتو ډاکټر ته لاړ شئ، نو هغه به چې کوم خلک نارینه کمزوري دي، لو سپرم کاونټ یې دی یا څه نور مردانه کمزوري ورته دا دوایي ورته خامخا لیکي. د دې نه یو دوایي جوړېږي ګوناډیل اف. ګوناډیل اف کې نور څه هم شته دی خو هغې کې د 2 منه سیوا مقدار عمددي مرکونډو دی، عمددي ټریبولس ټریسټس دی. نو تاسو ته اندازه ولګئ دا څومره فایده دی. خو هغه خلک هغه پیکینګ تاسو دومره ښکلی جوړ کړي، کیپسول کې واچوي او تاسو ته وایي چې یار دا ډېر زیات بهترین پروډکټ دی. خو که تاسو ته څوک ووایي چې دا بوټی استعمال کړئ نو بیا تاسو هغه شان هغې باندې هغه امید نه ساتئ چې یار دا به دومره فایده ورکوي. نو ټریبولس ټریسټس چې کوم دی د دې نه هومیوپیتیک دوایي جوړېږي په دې نوم باندې، مدر ټینچر راځي. داسې حکیمان هم دا په دوايانو کې استعمالي او داسې ایلوپیتیک ډاکټران چې کوم ایلوپیتیک فارمیسیز دي هغه هم دا استعمالي دوايانو لپاره. مطلب په دریوړو طب کې، طب یوناني کې، په طب انګریزي کې او په هومیوپیتیک کې دا ډېر زیات بهترین رزلټ ورکوي او بهترین بوټي استعمالېږي او بهترین بوټی دې ته ویل کېږي. دا بوټی چې کوم دی دا په خپله راخېږي، په پولو راخېږي، په ټوکې راخېږي. دې کې اغزغې وي، هغه ډېر تکلیف دی وي خو صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې ورکوي. ټریبولس ټریسټس چې کوم دی دا یو خو د چا په مثانه کې پتري وي، یو ټي آی وي، ورته یورین ټریکټ انفیکشن یعنې میتیازو نالۍ کې انفیکشن وي، زخم وي، یا په مثانه کې کاڼې وي یا په ګرده کې کاڼې وي، نو په هغې کې ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. د دې استعمال زه تاسو ته ښیم، اخره کې ویډیو تاسو وګورئ. نو چې کوم خلکو ته ګرده کې کاڼی دی یا مثانه کې کاڼی دی یا په میتیازو نالۍ کې انفیکشن دی نو هغې لپاره بهترین رزلټ دی. دویم هغه خلک، هغه نارینه چې د هغې لو سپرم کاونټ دی، اولیګو سپرم یاده ورته، یا خو یې بچي نه کېږي، سپرم یې ډېر زیات کمزوری دی، نری دی، یا چې کوم دی ایرټایل ډسفنکشن دی ورته، یعنې مردانه کمزوري ده، نو هغې لپاره ډېر بهترین دی. ټیسټسټیرون لیول چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا کوي، بوسټ کوي، فایده ورته کوي، سایډ افیکټ یې نشته، فایدې ډېر زیاته ده. نو مردانه کمزورۍ کې او چې بې اولادي نارینهو ته هغې کې یا مثانه کې یا په ګرده کې کاڼی هغې لپاره، د چا های بي پي وي هغې کې هم ښکلی رزلټ ورکوي. انفیکشن یې د میتیازو کې یا مثانه کې پتري وي هغې لپاره دا چې 10 ګرام د ګوکرو چې کوم دی ټریبولس ټریسټس چې کوم دی دا به راواخلئ 10 ګرام پاوډر د دی. ټیک شوله. که تاسو خپله پاوډر کوئ، صفا سوترې کوئ نو خو بهتر ده، او که نه تاسو خپله نه شئ کولی نو پنساري دوکانه به تاسو 10 ګرام راواخلئ، ورسره به 10 ګرام سونف یعنې کاږه کوئ او 5 ګرام به دې سره مصري کوئ. ټیک شوله. دا چیني په یو شکل کې راځي خوږوالي لپاره. دا به مکس کوئ او دا به جوش کوئ. یو کپ په چې دا جوړ شي، یو کپ اوبه به یو کپ اوبه پکې واچوئ، دا به جوش کوئ او هغه به تاسو وڅښئ. دا چې تاسو روزانه یو کپ څښئ نو انشاءالله ستاسو د مثانې پتري به هم ختمه شي او د مثانې چې کوم انفیکشن وي میتیازو نالۍ کې هغه هم ختم شي. چې کوم نارینه کمزوري دي، مردانه طاقت یې نشته دی، لو سپرم کاونټ یې دی، بچي نه کېږي، هغې دپاره ګوره د دې استعمال داسې دی چې دا بوټي تاسو راواخلئ، صفا سوترې ووینځئ او هغه په سوري ته وچ کړئ. چې کله وچ شي دا بیا پاوډر کړئ او نیمه چمچ سهار چې دی تاسو پۍ سره څښلی شئ. نو دې سره به ستاسو انرژي هم بوسټ کېږي، ټیسټسټیرون لیول به هم ښه کېږي، مردانه کمزوري به هم ختمېږي، سپرم کاونټ به هم ورسره ښه کېږي. انشاءالله ډېر زیات بیسټ رزلټ دی. دغسې که تاسو دا ګوکرو چې کوم دی دا ټریبولس ټریسټس دا مرکونډۍ بوټی خپله نه شي استعمالولی نو د دې نه مدر ټینچر راځي هومیوپیتیک ټریبولس ټریسټس کیو، هغه راواخلئ او هغه 10 قطرې سهار غرمه ماښام استعمالوئ. نو دې سره به انشاءالله ستاسو مردانه طاقت هم بحال شي او لو سپرم کاونټ به هم ختم شي. داسې کډنیز لپاره هم دا فایده ورکوي، مثانې لپاره هم فایده ورکوي. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. الله حافظ.